مورنۍ ژبه لنډه کیسه. لیکوال نصیر احمد احمدي. غږ عمران غني صافی. پلار په خواشینۍ وویل تا هېڅ هم نه دي زده کړي. د ماشوم سر وځړېد. پلار وویل 4 میاشتې یو عمر دی، خو ته لا په الفبا هم نه پوهېږې. د جامو د ګنډلو د ماشین غږ ودرېده. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. سړیه، تر اوسه خو لا په اول صنف کې دی، زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو. لاسي بکس یې ور واخیست، له کوره ووت او دفتر ته لاړ. ښځې ماشوم ته وکتل. ورو یې وویل ګوره زړګیه، ته باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې در په زړه که، ولې چې که په سبقونو کې تکړه وې نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشین لاس ته تاو کړه. ورو یې وویل هله ګرانه، د مکتب وخت دی. هلک بکسي ته لاس ور وغځوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووت. هوا سړه وه. ماشوم د سړک په غاړه ودرېده. موټر ګړندي روان ول. یو لاروی ور دمخه شو. ماشوم یې تر لاس ونیوه. د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړ. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلم یې په توره دړه د الفبا توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل خوب قندولک الفبا را سی بار در کتابچه‌هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلم یې وپوښتل قندولک تو چرا نوشته نمی‌کنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې وخوځېدې. چې گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلم یې تندی تریو کړه. بچیم، ما پښتو را نمی‌فهمم. تو چی میگی؟ ولاړه شوه. د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده. په خوشحالۍ وویل آفرین بچی لایق، چقدر زود نوشته کردی. د تختې پر سر پر یو لوی کاغذ لیکل شوي په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی. پای.